ښه جنابه څنګه د ټیک ټاک خوشحاله قربانه د پروګرام او هو دا د یو غنټه بیا ورسېده کنه د پروګرام نو سبق وو بالکل جناب تاسو ټلیفون کالز برازي کالز ما مخلمه زیات تاسو میسجز را لګیږم چې کال وکړو په کال باندې غب شپ ولګیږي کنه نو ښه خبره ده او ته دومره ډېر زبردست میسجز راغلي دي کټول شامل نشي کنه نو کوشش وکم چې ټول شامل کوم خو ټول نشي شامل دي ځکه ډېر زیاتی نو د لپاره به بخنه غواړم چې چا میسجز شامل نشي دا غینه بخنه غواړم لا یو غنټه شته زړه چې دی هغه ښکته پورته مه کوئ یعنی دل کو ادھر ادھر مت کرو اردو کې ورته دغه شانتې ویلي ټیک ده وی پټ به دې کتل راته که یاد دي شي پټ به دې کتل راته که یاد دي شي او هم به دې خندل راته که یاد دي شي پټ به دې کتل راته که یاد دي شي او هم به دې خندل راته که یاد دي شي او هیر به دې تر مرګه پورې نه کړم هیر به دې تر مرګه پورې نه کړم او دا به دې ویل راته که یاد دي شي او سره به دې لاسونه په نکریزو کړل سره به دې لاسونه په نکریزو کړل او بیا به دې ښودل راته که یاد دي شي او تا به په قلم باندې زما په لاس تا به په قلم باندې زما په لاس او زړونه جوړول راته که یاد دي شي او پټ به دې کتل راته که یاد دي شي او هم به دې خندل راته که یاد دي شي ټیک ده قربانه پټ پټ مه خندئ په ښکاره وخاندئ ټیک ده قربانه او چې تاسو په ښکاره وخاندئ که نه نو زه ورته بیا داسې وایم چې زما په تن کې چې زما د زړګي کور واخلي زما پتن کې چې زما د زړګي کور واخلي او دغه جانان برانه څنګه څوک په زور واخلي او هغه چوکړي یو نظر راته په مینه هغه چوکړي یو نظر راته په مینه زما زخمی زړګي په سم لکه ټکور واخلي او ما ورته تل د خپل دوانو سترګو تور ویلي ما ورته تل د خپل دوانو سترګو تور ویلي او ما نه به څنګه څوک د دوانو سترګو تور واخلي جناب میسجز طرف ته ځو او کال به هم شاملو بیا نور یو څو خبرې سره کومه ټیک ده قربانه هغه نن سبا داسې کار دی که نه اکثر خلک لګیا وي یاره وي بل له دوکه ورکو ټیک ده که نه نو په خبرو کې او په کارونو کې داسې یو گیم به ورته جوړ کړي چې غریب به پسه باندې پوه هم نه دغه شانتې یو کار وشو نو هر سړی دغه چکر کې لګیا دی چې دا ولې داسې کېږي یو ځل داسې کار وشلو که نه یو جینۍ وه نو د هغې کوم عاشق چې و که نه نو هغه په سترګو باندې معذور و نابینه و ټیک ده که نه نو هغه جینۍ چې ده نو هغې هغه ته ووایي چې کاش چې ستا دا سترګې وې که نه چې تا کتل کولی شي تا لیدل کولی شو ستا دا سترګې وې نو چې تا زما دا حسن کتلی زه دومره حسینه یم که نه نو ته به حیران شوې وې هغه هلک ورته په جواب کې ووایي چې یاره ته دومره ډېره زیاته ښایسته وې که نه نو بیا ته د سترګو والا نظر والا ولې ما دپاره پرېښوستی وې او بیا ورته دا مو ووایه چې زه نابینه یم پاګل نه یم ټیک ده جناب هر سړی په خپل ځای باندې خو هوښیار شوي دي خو بیا هم خلک لګیا دي یو بل په لاس کې چې ده نو هغه کیلونه جوړه شوي دي څوک څه طریقې سره څوک څه طریقې سره ګوره تاسو که ژوند کې داسې ده که نه بعضې نیم داسې خبرې وي چې هغه د بنده او د الله ترمنځ وي ټیک ده که نه حقیقي خوشحالي هر څوک غواړي چې یاره زه خوشحاله یم ما ته سکون میلو شي خوشحالي میلو شي د هغې دپاره څه ضرورت دی ګوره بعضې نیم کارونه داسې وي که نه هغه تاسو وکړئ په ژوند کې هغه تاسو کې د یو بې ساختګۍ سره د الله په ذهن کې بل یو څیز هم نه صرف د الله رضا وي یا د هغې کس هیلپ کولی یا دغه وي هېڅ پکې بل څه مقصد نه وي ټیک ده هغه تاسو چا سره هیلپ وکړئ که نه نو هغه تاسو بیا د هغې هغه سکون چې دی او خوشحالي په خپل زړه کې دننه محسوسولی شئ ټیک ده قربان کله کله چې تاسو چا سره ښېګړه وکړي که نه او د هغې کس په دغه باندې کومه خوشحالي راشي تاسې مې کوټ پړو کړی و چې یو کس هغه به خلکو هیلپ کولو هغه به ډېر داسې دغه چې و که نه هغه بل کس ورته وایي چې یاره دا تا څه عادت جوړ کړی دی چې ته ګرځې او داسې خلکو سره هغه ورته وایي ګوره دا زه د خلکو دپاره نه کوم دا زه خپل د سکون دپاره کومه وي دې کې ما ته یو خوشحالي میلاویږي هغه څه طریقې سره وي زه چې چا سره ښېګړه وکړم که نه او د هغه په مخ باندې هغه خوشحالي زو وینم نو وي د هغې کیفیت اندازه تاسو نه شئ کولی چې ما ته څومره سکون میلاویږي ټیک ده نو بعضې ژوند کې داسې واقعات راځي زه ګوره نن خبره راته کوم خپله نننۍ خبره په لاره باندې روان وم چې په روان وم داسې یو ماشوم دی زما په خیال هارډلی د 8-9 ایرز به د 8-9 کالو یو ماشوم به که نه د 8-9 کالو ماشوم و دا سر یې داسې ګنجې کړي و جامې یې چولې وې ساده لستوڼې وې ساده لمن هم کړې وه ټیک ده او داسې را روان او لاس یې داسې موټي کړی و که نه او یو دوکان و هغې کې دوکاندار نو زه هغې سره راتېرېدم او هغه دوکان کې ټوپۍ خرڅېدلې او دغه نه د پلو ورته ویلی شي یا څادر ورته ویلی شي دا برګ او سپین که نه د مولایان صاحبان چې په سرې دا پکې را ځوړند و ټیک ده خو هغه دوکان کې هغه دوکاندار نو دا ماشوم بازار ته راغلی پته نه چېرته نه راغلی زه نو ما ته چې ای کاکا ما ورته ویل څه چل دی لکه
دا داسې اواز یې وکړو ماشوم زما ډېر خوښ شو داسې سکن غوندې ماشوم ما ته چې کاکا دا دوکاندار چېرته دی ما ورته وخندل ما ته بچیه دوکاندار وګورو راځه چې دوکاندار وګورو بس خوند یې راکړو نو هم یې د لاس ونیولو نو دوکاندار نو تپوس مو وکړو نو که نه نو ما ورته ته دې دوکاندار ته څه وې ما ته وایي چې زه ترې دا څادر اخلم نو ما ورته په څادر څه کوې ما ته وایي چې کاکا دغه مې ختم کړی دی قرآن او دستاربندي مې ده که نه نو پیسې مې راوړي دي نو سبا به مې دستاربندي نو دا به راته اچوي که نه نو داسې یو شوق یو ډېره ښکلې جذبه کې نو دغه خبرې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې نو ما ورته ښه بیا به څه چل کې نو وي بس دا څادر چې دی دا ځان له اخلو ما څو پیسې دې راوړي دي نو ما ته وایي چې کاکا 50 روپۍ راله مور راکړي دي او دا 10 روپۍ چې دي نو دا مې د کرې دي که نه نو ما ورته څادر په څو دی نو وي هلته مې تپوس وکړو نو هلته ګران و هلته په 200 روپیو که نه نو یو سرزان ګورم دې دوکاندار نه تپوس کوم چې په څو دی نو ما د لاس ونیو ما ورته راځه سړیه چې څادر والو وایم زما کار پرېږده ستا دا کار سرته رسو هغه ما بوتللو او هغه سره به مې ګپ شپ هم لګاوه په دوکان او ډېر خوشحاله و تپوس به مې ورته وکړه لکه څنګه او که نه ما ته به ویل کاکا بس سبا به مې دغې او داسې به ما ورته ویل لکه ګورې مونږ او کاکا تا ته به هم دوا کومه که نه خو اوس دا ورته پته نشته چې د څادر څه چکر دی هغه زه دوکاندار لاړم هغه ته مې ویل که څادر یې راواله ده به څادر راواغشو داسې اثر نه به یې ته وکړو نه چې پټکي تې جوړېږي او که نه ما ته به ویې ما به ته لکه دا څنګه دی خوښ دی شو نو ما ته به دا لږ برکوټ ما ورته لکه غټ ورته راواله داسې ورته راواله چې د هغه د چایس کومو هغه ته ما ویلي پټ مې ورته وویل چې د ټولو نه بهترین څیز ورته راواله هغه یې راواغېستلو د خوښ کړلو او بیا د جیب نه پیسې راوښکلې نو هغه دوکاندار له ما مخکې نه پیسې ورکړې وې که نه هغه پیسې ما نه واخیستلې او ده ته مې وویل چې دا پیسې ستا شولې زه په دې به ته واپس لاړ شي او دا څادر درته ما واخیستلو د هغه ماشوم هغه خوشحالي چې وه که نه زه په ټوله لاره باندې روان او د هغه نه زیاته خوشحالي چې کومه وه اما محسوسوله چې زه هم د چا په کار راغلم کله کله داسې وړې ښېګړې چې دي که نه د چا په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ چې دي نو هغه راوستي شي نو دې دپاره هېڅکله تاسو داسې مه ګڼئ چې زه چا سره ښېګړه کوم دا بړه ده یا غټه ده دغه ماشوم ته د دغې شي ضرورت او پته نه لګي زه چېرته په لاره تېرېدم د الله نه یې سوال کړی و زه به ته راغلم او د هغه خواهش چې دی هغه د هغه د مرضۍ مطابق چې دی نو هغه پوره شو او په دغې ورکوټي شیز باندې هغه ته یو غټه خوشحالي میلاو شوه د دې ټولو خبرې مقصد مې دا دی او د هغه نه زیاته خوشحالي ما ته میلاو شوله چې زما د وجې چا سره یو داسې ښېګړه وشي چې د چا په مخ باندې خوشحالي راغله د هغه فیس رینګ د هغه په مخ خوشحالي چې به داسې وکړه نو دغه ښېګړې چې تاسو چا سره وکړئ که نه د دې په بدل کې بیا الله ستاسو ډېر کارونه چې دي هغه هم سموي او ستاسو زړه ته یو سکون او یو تسکین چې دی نو هغه هم رسیږي د دې ټولې خبرې مقصد مې دا و چې د خدمت جذبه چې ده نو دا زړه کې پیدا کول پکار دي په دروغو په فراډ او په دوکه دې باندې اکثر خلک لګیا دي او هر سړی چې دی هغه به چېرې بل له دوکه ورکړمه نو دا مې ټولو نه غټ کمال دی او قابلیت هېڅکله داسې نه ده کله کله څوک د چا د انا د خاطره د چا د عزت د خاطره د بل د خوشحالۍ د خاطره خپل شکست هم تسلیموي او خپل ځان هم بې وقوفه ثابتوي چې زه ټیک ده دې خوشحاله شي ټیک ده جناب راځو ستاسو کال او میسیجز چې دي هغه په پروګرام کې شاملوم هغه مینه کوي خو د الفاظو په چلن نه پوهیږي مینه کوي خو د الفاظو په چلن نه پوهیږي چې خلک څنګه د الله نه خپل چانه غواړي ښه جناب سری جناب میسیجز شاملو کال واخلو جناب یا میسیجز طرف ته بزو السلام علیکم جی السلام علیکم جی قربان ریډیو आवाज کم کا ریډیو आवाज کم کا سو قربان د کم ځای اجاز تاسو اجاز نوم دی ایاز نوم دی اوکې شیراز ټیلر ستړی مشي په خیر راغی جی سکه لکه ټیلر وروره د شپې نه وخت سکه ویخه ها خاص سیزن شروع دی ها لکه استاد پیسو زه خو دغه شانتیم چې څنګه په دې مخامخ کیمره کې ښکارم چې راشم
دا صابر خان چې دی کنه زموږ ډیر نیازبین ملګری دی هغه چې زه راشم ماته کیمرو لګي انام جی دا پوره پروګرام به ریکارډ کوم نو بیا دا تیار کی او خپل پیج چې دی ریډیو دلبر ار جے ګروپ نه یوټیوب چینل دی داغه کنه دا غي باندې دا بیا ورکې نو دا زما ډیر پروګرامونه په دین هغه ورکړي نو تاسو دا چینل هم ورسره ګورئ نو زه هم په تخکارم چې زما کم پروګرام څنګه اکثر ما ته خلک چې تاسو لا راځي زه نور چینل لا زم خو دلته نه بیا پروګرام ډیسټرب کیږي کنه خلک ما ته ګوري زه خلکو ته ګورم نو په خبر بیا مینس کې فاتې کیږي د دې لپاره چې مایک ته ناست متوجه می تاسو ته نو ډیره ښه خبر بیا کیږي چې ښه قربانه ټیلر اورورا څنګه چل دی یار سوټر ځان شوی دی که ګران شوی دی خا دوا خو به کې کنه چې خدای په ګرانی راولي سوټونو ګرانی دو خا چې ارزان شي نو بیا خو بستا ګټه پکې نه وی کنه چې ارزان شي صحیح دغه شانتي ده چې ښه سوچ لري او چرته خو به څوک د دوو کې کنه پتن لګي چا دوا قبلېږي ټیک ده زه صحیح خبره ده جناب او دوا چې خلک چاته کوي نو داسې نه کوي چې ته چاته ماته دوا وکړه دوا چې د زړه نه کمو چې ته چا سره ښېګړو کوي او اگر د زړه نه پټه دوا وکړي نو هغه قبلېږي ښه دا داسې کار دی که نه ټیلر وروره د لیډیز سوټ چې دی نو دا ډېر ټایم کې جوړېږي که جین سوټ ډېر ټایم کې جوړېږي او کله دا خو سمې ډېرې نخرې بازي دي دا لیډیز که نه دا یو ساده ښځه وه یوه بیا وه که نه یوه بیا وه نو هغه په سړک ولاړه وه بس ته خطه که نه نو بس ته خطه بس کې به رش و دغه به رش مو دا ترور چې وه دا هم ولاړه وه بس ته ختله نو هغه بس ته ختله سړي هم ولاړو دغه هم ولاړو چې دا ختل که نه نو هغه یو کس پکې आवाज وکړو کنه ایو आवाज وکړو ویل که تاسو سم شوي دا لیډیز پرې دی چې بل دا لیډیز وخېږي دی ښځې پکې आवाज وکړي د لیډیز د خدای بې خو واسي پرې دی چې زه وخېږم پرې دی چې زه وخېږم لیډیز نو دا چې او دا لیډیز چې دی کنه دا بیا تاسې ځان نه مذوب هم جوړ کړي دغه هم جوړ کړي حالان کې ته ووایي چې د ډېرې نخرې وي په سوټونو کې دونه نخرې وي او سړي ډېر سوټونه ګنډي که دا ښځې ډېرې زیات سوټونه وړي او ګنډي ښه نو لکه تاسو پریکټیکلی دا وایي چې ښځې چې دي نو هغې زیاتې کپړې چې دي ګنډلو لپاره وړي ساده کپړې وي دغه وي ټیک ده بله دا ووایه چې لکه د سړو د کپړو تاسو سلایي ډېرې پیسې لې که نه د ښځو د کپړو ډېرې سلایي پیسې لې ښه صحیح ده 600 روپۍ تاسو اخلئ زه صحیح ده نه بس هغه یو جوړه کې بیا ټول مرزي راځي که نه هغه 13 جوړه کې ردا کړي او 13 جوړه کې ردا کړي تر څو پورې چې جوړه خرابه شوي بالکل نه نو هغې پورې هغه جوړې ذکر کېږي که نه دا یې داسې ګنډلې وه او دا یې داسې کړې وه ټیک ده ښه داسې کم یو انسان دی که نه داسې کم یو انسان دی تا له خو به ډېر خلک راځي که نه ته خو هم قابل سړی خلک به ګورې او دغه کې به که نه نو دا راته ووایه داسې کم یو انسان دی ټیک ده چې نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی دا په داسې وږي ستاسو کلي کې شته او داسې یو انسان دی ما ته چا وي دغه ټیلر کاکا سره دغه خوا کې کور دی که نه وي نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی نو دا رښتیا ده او که نه نو دا ورته ما هم ووایي خو وي نه ته یې یادولې وي د کور سره یې خوا کې کور دی او هغه نه د چا تاسو یادولې وي د دې کور سره کور دی خوا کې که نه وي نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی نو ما سوچ وکړم چې دې ټلیفونو کې زه به ترې تپوس کوم خو ته وایې چې نشته دی داسې ښه بس زه ټیک ده زه د بل چا نه څه شی دی نه داسې نه ده داسې انسان دی چې نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی نو هغه ته وایي چې زه نه پېژنم ځکه ما ته بل چا ټلیفون وکړو زه د هغه نه تپوس کوم ټیک ده
بس په دماغ ډیر زور مه کوه کنه بیا به د کپړو کې ګندې غلطیږي صحیح ده چاته سلام کومه توربان دیو یادې همای کې چې توربان دیو ته توربان مای کې چې توربان دیو ته مې سلام کوه نو څنګه چل زه دې یارولم چېرته زکوټ اجین که څنګه ښه زه صحیح ده نه دا لیست نه تا ته توربان دیو په شان ښکاري ښه نو ته ورته بیا ولې چې توربان دیو ته به سلام کې ښه انسانان دې یاد کړي زه ډېره ښه خبره ټول انسانانو ته سلام او پیریانو ته نه ښځه ټیک شوه زه پیریان به درځي بیا به په دواړه مخه ښکلې او کلکه غاړه به هم درکوي ښه نو اوس خو ته په نښه کې چې سلام یې رالیږلی دی او سلام جواب له بل ته شکریا لی ورځو نو بس پیریانو ورځئ نه شکریا لی به درځي ټول به پسې ځئ ښه ما سره دې غم کو زه خدای بنده موږ ته چېرته لاره کیني ناسه هلکه دا خبره راته وکړه چې خلک د پیریانو ته ماماګان وي او پولیسانو ته ماماګان وایي که نه وي پولیسان ماماګان او پیریان ماماګان که نه او چې دا ورته ولې وایي یار د یارې نه ورته وایي که د ډېرې مینې نه ورته وایي ښځه ټیک صحیح ده زه اوکې زه اوکې الله حافظ ډېره مننه اوکې جناب ښه دغه کولو بل داسې کار دی که نه اوس میسیجز طرف ته ځو ډېر زیات راغلي چې لږ شانتې راته کم شي السلام علیکم انعام جی وعلیکم السلام خیر مبارک بای فاطمه علیم بای محمد احمد نیم صحیح دی بالکل ډېر زبردست نیم دی محمد احمد نوم چې دی ډېر زبردست دی ښه مبارک هم شه جی مبارک هم شه او اشنننا او نانانا ښه جناب دوی له خو مبارکي ورکړل او خوشحاله شو بل څوک چې زما د مینې د بس دومره احترام وساتي زه ازادي نه غواړم ما د خپل غلام وساتي او خیر که زړه نه راکوي زه دې راله زړه کې راکي که ما نه خاص پکې څوک وینو ما د عام وساتي زبردست قربانه او الله هم ژوندي لره خو تاسو دا څوک را مازدیګر دی بل ورکي بس ماله دی ماښام وساتي اسیم تورنګزی نه به اوکې اسیم تورنګزی الله دې ژوندي لره پوره غزل دې رالیږلي یو دوه شعره مې ته شامل کړه خبره نه شي انعام جي تاسو خو ما پسې لطیفې هم جوړه کا ډېره مزې وکړله مون فرام تورنګزی ای سم شه ګورې ښه انعام جي ای قربان ما خو څه نه دي ویلې ښه سلام انعام جي وعلیکم السلام چې هغه وخت کې راته ووایې چې جانان مه یادوه پلیکه کنه دعا سلام په ډېره مینه درلیږمه ملک شیر یما د تارونه ملک شیر څنګه لکه جوړې یادوه قربان یادوه بای زما اس ام اس شامل کا کنه ښه بای میراب نیم مې دی اوکې میراب نوم مې دی میراب ټیک ده MERB دی لیکلی دی نو بس چې څه نیم دی بس ټیک دی خوشحاله چې نوم ستا دی چې ته پې خوشحاله یې نو مونږ هم پې خوشحاله یو زه هم فخرالله حسن یاد کړو چې اسدینه مه کوه حمزه ګورې دا مینه د ډېره ګرانه وي او مونږ د یو جانان په دپاره ټوله دنیا پرېښوده نو هسې بس کار دی کوې که نه د خدای بنده سلامونه جناب وعلیکم بس تاسو څه کار بای برو تاسو څه کار کوئ یوس ماته چې تاسو څه کار کوئ قربانه ما ته بابا جان وایي دې پروګرام ته اس ام اس وکړه ډېر ښکلی پروګرام دی زه بابا جان او ماما پروګرام اورو او ټولو خلکو ته سلام کو او زه به څوک یم زما نیم ووایه وایي چې سلام رو ډاکټر وجیحه اوکې ډاکټر وجیحه تاسو ډاکټر وجیحه یې او ستا ماما او پاپا هم سلام وایي چې پروګرام اورو او سلام ورته وکړه نو وعلیکم السلام کول اخلم اوس به شارټ خبرې کوم ټایم شارټ دی السلام علیکم قربان جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوي څنګه چلو جی قربان او
صاحبه قانون دی د حیران یم اهو جوړوي ځان له خوبان هم ته په خپله اها هم په خپله په خپل ځان باندې شیدا یې نور په ځان کړې اشکان هم ته په خپله اسماعیل له تا نه تا غواړم عشقه اسماعیل له تا نه تا غواړم عشقه کړې دا سوال په ما هر آن هم ته په خپله منصور خبرې کوم نه بڼه شیخ اسماعیل الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسېږه زنده‌باد اوسېږي جنابه او د ماینتوب او دغه خبرې چې دي که نه अब زه به درته ووایم هغوی چې په لار کې به دې پرېږدي یک تنها په تمه نه شي په لار کې به دې پرېږدي یک تنها په تمه نه شو د ښکلو چې هېڅکله د وفا په تمه نه شو جانان چې خوب کې راغی نو همدی راته ووي چې خوب کې به راځم خو د رښتیا په تمه نه شي نو دا خدای جناب وایه لکه څنګه منصور خانه جوړ یې ښځه ډېره ښه خبره جنابه چې تاسو په خولې باندې کرم او الحمدلله دي نو ډېره ښه خبره ده څه به وایه قربان څه به وایه خرچې څوک کوي فضول خرچې څوک کوي ګفټونه څوک ورکوي ستاسو د ژوند څه مشغوله ده مشغوله خو ډېره ښه ده چې بس څه هنر خدای په لاس راکړی دی بس هغې سره لګي وو بس هغه په څونه څېروړو کې ګټو ډېره ښه خبره ده او جي اباسین یوسفزی صاحب پیژنې نو دا زمونږ د پیر صاحب مورید دی ښه اباسین یوسفزی صاحب زمونږ سینیر هم دی او زمونږ ډېر ښه ملګری دی ښه ملګری دی ټیک ده او تاسو چې د دیوان نوم اورېدلي یا به زمونږ د پیر صاحب نوم تاسو اورېدلي سید محمد اسماعیل بابا جی 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 دا د اخوند بنجو بابا نوسې دی چې د هغوی سره تعلق لري د اخوند بنجو بابا زیارت شاه ده صحیح صحیح ټیک ده او جنتی بیا دلته کې څه وایي چې څه وایي یار اسماعیل هم ستا په مخ باندې شیدا یم اها تا جلو په ما ورکړې اکبرپوره اکبرپوره ښه ډېره خبره ده الله دې ژوندی لره بس دغه بزرګان دین چې کوم او دا کم زمونږ اسلاف دي دغه هلې ځلې د دین دپاره د اولس دپاره چې دي نو هغه یادېږي په ښو الفاظو سره او چې خلک مریدان هم دي او متقد هم دي ټیک ده که نه نو موږ هر چا له دا پکار دی چې یاره زموږ خپل ژوند داسې تېر کړو چې د ولس د خیر ښېګړې پکې وي ټیک ده ښه جنابه نور څه تاسو ویل غواړئ که نه بس ته زما بس همدغه یو خبره ده چې دوی چې کله د خپل کور نه وتل که نه دي څوک زمونږ د پیر صاحب چې کله د خپل کور نه وتو د پیر بابا په طرف تلو ښه قربان زما دا پروګرام چې دی نو دا د تصوف نه دی دا د ټوکو ټکالو د ګپ شپ پروګرام دی ستاسو موضوع ډېره ښکلې ده او تاسو معلومات هم ښکلي دي خو دې پروګرام سره دا نه سوټ کېږي که نه نو زه به ووایم که تاسو د موضوع طرف ته کم راغی نو ابه بهتره وي او که نه نو بیا بل پروګرام داسې وي هغې کې تاسو دا معلومات راکړل نو ابه ډېره بهتره وي ښه جي ښه انشاءالله زما به تاسو سره انعامجي ده پروګرام ستاسو ما د ډېر مخکې اورېدلی جی جی بیا دا 2 کاله پس مې بیا اوس موبایل چې ولګولو نو ستاسو پروګرام پې شروع جی جی او چې ما پټریو که مې راشه نمبر ورته میلاو که دا خوښ هم دي ښه ډېره ښه خبره ده ما د چا نه اورېدلي وو که نه چې د چا په کور کې ضعیف او د خدمت لایق مور پلار خو هر وخت د خدمت لایق وي که نه هغې به قدر کوي چې د چا په کور کې مور پلار ژوندي وي نو هغې ته په نورو زیارتونو د ګرځېدلو ضرورت نشته دغه خپل مور او پلار چې دي دا ستاسو زیارتونه دي د دې خدمتو کې د دې نه دعاګانې واخلئ ټیک ده الله دې موږ ټولو له د مشرانو د خدمت دغه راکړي جذبه راکړي او موقع راکړي ډېره مننه ښه جنابه داسې ده چې راځو به میسیجز په شاملو پر دا صرف دومره ووایئ چې څو رونه مو دي اوکې جناب زمونږ چې دي الله دې لري مونږ 4 روریان یو ښه ټیک ده قربان دا څوک وایي ډاکټر وجیها وایي چې تاسو وایئ چې 4 رونه هم دي نو مونږ به دا ووایو چې 4 رونه مې دي الله دې روغ جوړ او ودان لري السلام علیکم نن مې بیا خبره د شونډو په سر پاتې شوله تا چې خندا کې راته ووې چې ما څه کړي دي نو قربان ما خو خندا کې چاته داسې ویلي دي چې ما څه کړي دي سلامونه را لګلي دي وعلیکم السلام دا صرف دی شیر را لګلي دي او یشفین یادګلو د په خبر نه سلام کی وعلیکم السلام یشفین تاسو کال باندې راشئ ځکه تاسو کال باندې خبره ډېر زبردست وي بیا به مې ماین کړي ډېر نږدې مخله مرزه بیا به مې ماین کې
ډېر نږدې مخې له مه راځه او نور زما د زړه د دروازې مخې له مه راځه او وخت راباندې هسې نه د مینې تور راپورې کړي او دواړه به رسوا شو یا